لاهور کې د پاکستاني حکومت او عمران خان جګړه د پی ټی آی غړي وایي لومړی به موږ وژنئ بیا به عمران خان نیسئ. بلخوا جنرال مبین د عمران خان ملاتړ کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د عمران خان د نیولو کشاله د پولیسو او خان د پلویانو ترمنځ شخړه شوې. راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په خودب کې د عمران خان 15 پلویانو او په سلګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې پولیس د دې ګوند د غړو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس د خان پر پلویانو اوښکې بهونکي ګاز کاروي او د خان پلویان هم لرګي په لاس د پولیسو سره جنګیږي. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف ګوند پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وې. پر هغه همداراز اویا نورې قضیې هم درج شوي دي. د خان پلویان وایي حکومت غواړي عمران خان په مرموزه توګه ووژني. همدارنګه عمران خان وایي زما ویره له زندان څخه نه ده بلکې ویره مې له دې څخه ده چې دوی په ما زندان ته نه بلکې نامعلوم ځای ته وړي او زما د وژلو پلان یې نیولی. هغه همداراز تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د اسلام آباد څخه راغلي پولیس ته یې وویل چې نوموړی چمتو دی تر څو عدالت ته ولاړ شي، خو د هغه په خبره چې د پولیسو افسر یې غوښتنه رد کړه. جنرال مبین لیکلي د پاکستان تر ټولو زیات محبوب مشر او ځواکمن مشر عمران خان چې له ډیر ولسي ملاتړ څخه برخمن دی په یوازې ځان د ټولو ګوندونو خلاف مبارزه پیل کړې. راتلونکي څو ورځې به د پاکستان حالات نور هم خطرناک شي. په پاکستان کې سیاسي کړکېچ اوج ته رسېدلی. د پاکستان ولسي ملاتړ لرونکي مشر عمران خان پر کور د پولیسو او پوځیانو برید جریان لري. تر اوسه د عمران خان ډیر پلویان زخمیان شوي دي. د پاکستان ادارې پوځ، عدلیه او حکومت ټول امریکې مخالف مشر عمران خان ته یو خوا شوي دي او نیول یې نږدې دی. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.